دیو جنا مسجد مدرسم ضروری ده سکول کالجم ضروری دی اولاد بچی به سکول تم لیږي اولاد بچی به مدرسې ته جمعات تم لیږي اکه ماشومانو چې ختم وکړي ماشومانو تاسو سکول ته ځئ که نه ځئ دی سکول تم ځي او قرآن هم ختم کړ دی ته او د دې استادانو والدینو ته سلام عقیدت پیش کوم چې راشه ستا بچي سکول تم ځي او قرآن هم ختم کړ خو کوم ماشومان چې صرف اور صرف اینډ صرف سکول ته ځي مسجد او مدرسې ته نه ځي قرآن نه زده کوي هلته به څه زده کوي CAT کیټ منه بلي DOG ډاک منه کتا نو چې ماشوم کور ته راشي مور ته وایي بلي او پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ چاته به ډاک وایي کیټ او ډاک ورته مه ښیه قرآن ورته وښیه حدیث ورته وښیه شریعت طریقت ختم نبوت ورته وښیه دا اولاد د بچو صحیح تربیت کوو به انشاءاللہ کوو به انشاءاللہ اور مہنگائی شته که نشته 400 ماته یو کس وایي چې नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान में क्या फ़र्क है मौते पुराने पाकिस्तान में परिंदे उड़ते थे नए पाकिस्तान में पेट्रोल उड़ रहा है और आगे आगे देखो सबर का सेब ने फरमाया है कि घबराना नहीं है 400 वालों घबराना नहीं है लेकिन मसला पर खिलाफ बात है तवज्जो महंगाई शता के निश्ता शता ऐसा कंट्रोल बा په مهنګای باندې صدر مملکت وزیر اعظم راولي څه کنټرول دی وزیر اعلی راولي او وختي زما پروګرام کې ملاقات وشو د 400 میر مفتی عبدالرؤف شاکر صاحب سره دامت برکات و دامت بویزات و دامت حیاتهم څه کنټرول به زموږ میر راولي خو په مهنګای به څه کنټرول عوام راولي څوک عوام د کومو زموږ فقه حنفي دا مسله ذکر کوي چې قرض ماخله که کور کې داسې څیزونه پراته چې د ضرورت نه زیات اضافي دي او کور کې څه ضرورت نشته وي هغه څیزونه خرڅ کا او په هغه پیسو باندې کار روان کا خو قرض دا ګوره زموږ دین وایي قرض ماخله قرض اور څه کم څیزونه چې د هغې دنیاوي اخروي څه فایده نشته نو د هغې نه به بایکاټ وکړو څه به وکړو لکه سیرګټو کې څه کمال شته اګره کې خو ټول اولیا یې پته هم لګي د شکلونو نه ماشاءالله ټول بزرګان دي توجه اګره کې خو سیرګټ نشته خو چې کم کسان سیرګټ څکي هغې ته ووایه خلک یادوم تاسو نه یادوم په تاسو د خلکو اطلاق نه کېږي توجه کم خلک چې سیرګټ څکي هغې ته ووایه وایي مفتي سردار ښه په توجه سره وایي چې په سیرګټ کې څه کمال دی خولې نه دې لوګي روځي پوزې نه دې لوګي روځي ته لا ماته چیرمن ته لا ماته کونسلر ته لا ماته ناظم ته لا ماته یوت کېږي توجه او ته پکې لا ډاکټر صاحب سیرګټس کې ته ډاکټرې پیپړې دې تباه کړې ما پسې سیرنج او میډیسن ته په خپل د ځان هیڅ خیال نه ساتي زما د صحت به څه خیال وساتي خو توجه پیغمبرانو سیرګټس کړي دا د سیرګټو والا ته ووایې صحابه سیرګټس کړي خولې نه دې لوګي روځي پوزې نه دې لوګي روځي دا ستا خوله ده ستا پوزه ده که د ریلګاډي سلنسر دی توجه ما ته یو کس وایي چې سیرګټو کې ډېر ماهر مې کمال وایي په خوله لوګي روباسه ویم کمال ما ته په پوزه لوګي ویم کمال خیا ما ته مفتی صاحب زه په غوږونو لوګي روباسه ما ته په دې شامټونګ دې لوګي روباسه تخیلم بچی لوګي روباسي ته په چا اورېدلې نه لوګي روباسي توجه ما ته خیال محمد ما کراچی کې بیان کو نا کراچی والے میں کراچی والوں دعا نکالنے کے لیے صرف 2 راستے نہیں ہے انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے ہیں समझने वाले समझो मैंने कहा तमाम रास्तों से निकालो धुआं निगिरो बासी तवज्जो माता ख्याल मोहम्मद कराची गार्डन نه پونه کو माता ख्याल मोहम्मد وای مفتی صاحب 2 ځله مې تبلیغ کې څلور میاشتې لګولې کله تور کله سپین پټکی وم او زموږ د قاری صاحب چې ورک شي جمع ورکوم امامت هم کوم توجه تاسو کې څلور میاشتې چا لګولې ماشاءالله بیله یو 2 3 8 में नमक के बराबर 8 में नमक او د چا نیت لګي وسوک ان شاء الله شکر دې ټیک ده شب جمعه به سوک دي ته د جمعه په کورس کې چې د لاس نو چته ولي زوب ان شاء الله توجه ماته 2000 مسلور میاشت لګولي تعلیم بیانوم کوم وې سیرګټ او د لوګي مم روخ کړ وې مور راته غوسه شو مور راته چې خیال محمد که سیرګټ ته پرې نه خو د پیدر ته نه بخم وې ما مور ته می خبدل راولم خو چې غوسه شي د پایو پیغور ټول باندې 10 کیلو پې نه راکړي پې نه بخم توجه
ما ته مفتی صاحب د مور مې نه دي منلي په دې سوشل میډیا باندې مې د سیرګټو خلاف د آیس د نسوارو خلاف د پوډرو خلاف د شرابو خلاف ستا یو کلیپ اورېده د سیرګټو د مې داسې رامات کړ همیشه دپاره مې د سیرګټو نه توبه سبحان الله کم پلار چې زوی له پیسې ورکړي ورشه بچي ماله سیرګټ راوړه دا پلار د بچي مستقبل جوړوي که تباه کوي یې بولو اور نسوارو کې څه کمال شته نسوار دوی لیکلي په کتابونو مونږ صاحب خفه کېږئ ما دوی په فتاوو کې لیکلي چې نسوار مباح ہے ته خو ډبل چونډیک دا مباح ہے دا فتاوی د دپاره دي موږ چې کله مسلو کې بعضې مړ دا وي د مفتي سردار تفردات دي کراچۍ کې زموږ استاد مفتي زرولي خان صاحب توجه ځان میړه ستړی کړو زموږ بعضې صاحبان وي دا د مفتي زرولي خان تفردات دي ډاکټر منظور مینگل صاحب وی تم کہتے ہو کہ یہ زر ولی خان ہے وی میں کہتا ہوں یہ زور ولی خان ہے میں وہ زور ولی خان تھا یہ سردار علی خان ہے سبحان اللہ توجہ زما تحقیقی لیکلي نسوار مباح دي زما تحقیق د سوشل میډیا دی ټولو پاټو والا کې فالوورز لرم ښه زموږ فالوورز پېني आवाज मार्केटे हुई सपोर्टरा समझने वाले सब तवज्जो जवायम नस्वार द मिसवाक जद्दी मिसवाक सर खुलब पाकीगी नस्वार सर खुलब पाकीगी नस्वार सर खुलब मशुमान हुए नस्वार सर खुलब नस्वार सर खुलब नस्वार सर खुलब تاسو راته وای مشران نه وي د هغې په جیب کې 5 کیلو دستیاب ہے وای نسوار سره خلو اور اجي صاحب نسوار سنت دي که مسواک دلته ستا تحقیق ختم شو زما تحقیق وګټله دا د نسوار دا د مسواک دا د سنتو خلاف څیز دی توجه اور چې دا دومره ښه شی دی که نه ټیک ټاک والا ته خصوصا وایم پاریو ته خېجوه توجه چې دا نسوار دومره ښه شی دی دلته څه لګ دی واټ از دس دلته څه لګ دی چې دا دومره قیمتي څیز دی حلوا ته جوړه کا مرکز ته ورسوه سم په پلیټونو ته به دې زور وګورم په پلیټونو اور پخوا چې پښتانه جومات ته راتله جي صاحب نسوار به کوم ځای کې ایښود کوم ځای کې مشران ووایي تیزار کې پښتانه هغه پښتانه و جومات ته نسوار مونږ خو ټول باجو والا پښتانه یو پښتانه هغه پښتانه و او په شاپر کې نو هغه نسوار به هغې سره په ډبي کې دا هغه ډبي به سر و هغه سر کې به آینه شیشه وه د پخواني پښتنو مشرانو که نسوار کول نو کله کله به هغه آینه کې خپله بیوټي مکته بیوټي توجه پښتانه هغه چې جومات ته نسوار نه راوړو اور دا هغه ګرمین ته مې ګیټ بند که بار به یم نو زه تالا شیخ نم نن زما پښتون جومات ته سره د نسوار راغلی دې مونځ زموږ کوي چې الله اکبر یو لاس په جیب پروت دی نسوار څوک پټ نه کېږي ته نسوار ګټې زه ته یم قرآن وګټه توجه مسواک اخلې که نسوار اخلې یو خبر درته کومه نن به توبه وباسو نغده توبه څه شی ارادې نه منم امیر صاحب په ارادو خو تبلیغیان لړه راوباسه څلور میاشتې ولیکه اراده ده چله ولیکه اراده ده 20 کالو ظالمه اراده کې خیرن بچه چېرته سې روزې له نغدې نغدې په روژه کې به سې روزه څوک څوک لګوي په روژه کې ته کور کې څه کوې روژه کې به سې روزه لګو به مسواک اخلې که نسوار اخلې اور مسواک غورځوې که نسوار غورځوې مونږ نه پسې وغورځوې اولاد بچو تربیتو کې د مدرسې سره او ادارې سره د قاري صاحب سره ربط تعلق ساتئ مشرانو ادب په کشران شب علماو قدر کوئ او یو اپشن دی ماشومان ته وایم زه چې څنګه وایم ما پسې زر زر وایم ټایم مختصر مخکې بل پروګرام لازم وایم ما پسې ای زموږ مشرانو ای زموږ مشرانو اوچت اواز ای زموږ دا کشرانو وایي ای زموږ مشرانو مشران مو وایي اے زمونږ مشرانو امونږ باندې سیرګټ مه راوړئ وای اے زمونږ مشرانو امونږ باندې نسوار مه راوړئ اے زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سیرګټ مه څکئ تاسو صرف سیرګټ څکئ سبا به مونږ چرس هم څکو ځکه دې ماشومان له جواب ورکړې پسې زما مستقبل تباه کې زما د پرایمري د میډل د های د سټوډنټ زندگی تباه کې ته څنګه پلارې ته څنګه مشرې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې شرابي بچې به شرابي جیسا کرنی ویسا برنی لہذا دی خرافاتو نه توبه کوئ په رضا کې په زوره
ووایي په رضا که په زوره او که څوک و چې په رضا نه کوم زور نه انشاءالله صبر وکړه زما د مولا حکومت را روان دی انشاءالله پر افغانستان کې ملا عمر موریدانو تورې پګړۍ سره انقلاب راوسته پاکستان کې پیرانو تبلیغیانو سپینې پګړۍ سره انقلاب راغی او انشاءالله 2023 کې زیړې پګړۍ سره انقلاب را روان دی تکبیر تکبیر دا خبرې واضح او ښکاره دي او یو اپشن را سره لاست زنانه اوري زه به اعلان کوم 44 ملکونو کې به خلک اوري لاک ډاون سره خاصه مدد کوي زه به اعلان کوم چې او خواتین اسلام او مستوراتو او زنانو چې د چا سړی چرس کوي پودر آیس کوي سیرګټ او نسوار کوي زنانو د خپلو سړو حضراتو سره مکمل لاک ډاون وکړي چې پتا یې زه د کور د طرف نه راټیټه کړم پولیس نه یاریږي مولا نه یاریږي پښتونه ښځې نه یاریږي دا غیرتي پښتون دا بریتور پښتون توجه دی د ښځې چې ښځه پرې لږه غوسه وکړي دی ورته وایي چې غلام حاضر ہے غلام اور دا چې کور کې ښځه برابر کړي بیا راشي په جومات کې امام ته نیغ نیغ کېږي امام ته وایي چې استاد جي 2-3 منځونه کې بیا هم نه وي ما ته استاد جي کالام ته ترې سنو په الله واوره کې خوایده را خوایده ولې د مولا سره مزې نه غواړي او دا زه لیکلې در کوم دا کم سړی چې په جومات کې امام ته نیغ نیغ کېږي او په امام غصې کوي دا ټیک کور کې ښځې والي دا ښځې ډبولي باچا صاحب د دې رزلټ یو دا راووت اوس انشاءالله د دې خبرې نه زنانه هم دا خبره واورېده او سړو هم واورېده اوس که چېرته ښځې څوک هم وخل لکه هغه سړی جومات ته راغی نو امام ته به وایي چې څه شوي نه دي خیر خیریت نه نه کار ټیک ټاک دا اوږه مې دیوال سره د دروازه کې ولګېده خیر خیریت ته اوس په مولا غوسه وکړه